يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. د کورنیو چارو وزارت مشرتابه په یو ځانګړې غونډه کې د روږدو د 15,000 بستریز ملاتړي حمایوي او روزنیز مرکز پرانسته وکړه. په دې پرانسته کې د اسلامي امارت ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د هندوستان، ترکیې، روسیې او څو نورو هیوادونو استازو او ډیپلوماټانو ګډون کړی و. په دې سربیره په یاد پرانسته کې د بهرنیو چارو، عامه روغتیا، لوړو زده کړو، پوهنې، ښاروالۍ، اطلاعات او کلتور او د چارو ادارې لوی ریاست وزیرانو او مرستیالانو ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی د نشهیي توکو د قاچاقړونکو د ځپلو ترڅنګ د تیر یو نیم کال د نشهیي توکو د کښت کچه صفر ته ټیټول د اسلامي امارت بېسارې لاسته راوړنې وبللې. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت له منصوبینو د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په عملي کولو او کړو زیارونو له امله مننه وکړه او د همکارۍ ډاډ ورکړ. موږ چې مجلس وکړو، امیر المؤمنین صاحب په حضور امیر المؤمنین صاحب وویل چې د دې فکر مه کوئ چې دا موضوع موږ سیاسي وګرځوو، یوه ګټه ترلاسه کړو. خدایي امر دی، دغه نشهیي توکي حرام دي. د دغه په منع کوله کې، په بنده کوله کې تاسو معطلي مه کوئ، فوري اقدام وکوئ. دا یو خوشخبري دی موږ دپاره، او دا موږ د دې معنیت هم ډېره منندوی یو، د ولس هم ډېر منندوی یو چې د خپل مشر ته دی دومره ژمنتیا لري. خپل مشر موږ ډېر منندوی یو په دې کې چې دغه د ولس په مخ باندې خپل امتیاز نه دی اخیستی. سره نه موږ په نړیواله باندې ملي تجارانو باندې دا غږ کوي، د دغه سټیټ نه غږ ورباندې کوي چې بدل معیشت کې تاسو کومک وکوئ، په دې معتادینو په علاج معالجه کې تاسو کومک وکوئ. زه وایم چې تدریجا په انشاءالله ټول مشکلات حل کړي. تاسو تشویش په دې باندې مه کوئ. موږ نړیوالو ته هم دا وایو چې تاسو خپله توجه، خپل مخ افغانانو ته راوګرځوئ. داسې افراطي تعلقات تاسو د موږ خوار افغانانو نه دا غچ مه اخلئ. له بل لوري د اسلامي امارت د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پخوانی حکومت له نشهیي توکو سره د مبارزې او د روږدو کسانو د درملنې او راټولولو په برخه کې ناکامیت کړ. امروز جای نهایت خوشحالی است که به افتکار رهبری وزارت محترم داخله مرکز حمایوی آغوش را به خاطر حمایه آن عده برادران و خواهرانی که به اثر اعتیاد در زیر پلها، سرکها، پارکها افتیده هستند افتتاح میکنیم. بر اثر موجودیت اشغالگران و به واسطه ترویج مواد مخدر در افغانستان امروز جامعه ما متحمل این رنج و علم است. الحمدلله به اثر سعی و تلاش مسئولین امارت اسلامی افغانستان بعد از فتح کارهای زیادی در این راسته انجام شد. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال مولوي نورجلال جلالي هم وینا وکړه. هغه وویل چې د نړیوالو په بېرحمه بندیزونو سره اسلامي امارت وکړی شول چې په ټول هیواد کې د نشهیي توکو د کښت کچه صفر ته نږدې کړي. په افغانستان د اسلامي امارت تر بیا ځلې حاکمیت وروسته اسلامي امارت د نشهیي توکو خلاف مبارزې ته په ژمنتیا سره په خالي لاس ملا وتړله او دا مبارزه په داسې حالت کې پیل کړه چې دلته ظالمانه اشغال هر څه تباه کړي. د سالم انسانیت او بشر دوستۍ په تقاضا خدا ده چې نړۍ په دې لویه مبارزه کې اسلامي امارت ته لاس ورکړي وي او د هغوی حمایت یې کړی وي. خو د بده مرغه چې د حمایت په ځای اوس هم د افغان ولس خپله مالی شتمني په ظلم ترې کنګل شوي او په اسلامي امارت اقتصادي تعزیرات لګولی شوي. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي هم نړیوالو ته د یو پیغام له لارې وویل چې نړیوال دې په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت له ټینګښت ګټه واخلي او افغانستان د خلکو سره د رښتینې همکاري وکړي. د ویاړلي اقدام مبارکي وایم چې د افغانستان تر ټولو مظلوم قشر
بیچاره او بېوزلي د دسیسو ښکار ځوانانو دپاره زمینه مساعده کړه. هغوی له پولیسو خته او له نورو سړکو له سرونو له پارکونو نه راټول کړو، د هغوی علاج کوي، د هغوی ساتنه کوي. دا یقینا یو تاریخي اقدام ده. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت مرستیال مولوي عبدالحق همکار په تیر یو کال کې د یاد ریاست لاسته راوړنې له خبریالانو سره شریکې کړې او ویې ویل چې په راتلونکي کال کې به د هیواد په هیڅ زراعتي ځمکه کوکنار کښت نه شي. یقینا موږ خوشحاله یو. د اسلامي امارت ټول مشران خصوصا جناب امیر المؤمنین حفظه الله د کومې ورځې څخه چې فرمان صادر کړی دی او مواد مخدره ممنوع اعلان کړي دي، د هغه وخت څخه زموږ ټول مشران او ټول مجاهدین په دې لټه کې دي، کوشش کوي چې هر نوع مواد مخدرو مخه ونیسي. همدارنګه موږ د سږ کال لپاره پروګرامونه لرو. په ټول افغانستان کې موږ ترتیب برابر کړی دی چې هم هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي. پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګولو ته سپارو. همدارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعات او خپل مجاهدین برابر کړي دي. که چیرې چا کښت کړی و بیا هم تخطي کړی وه، هغه کښت به د بینه وړو او دی به نیسو او محکمې ته به سپارو. د آغوش حمایوي او روزنیز مرکز د روږدو کسانو لپاره 15,000 بستره لري چې د هیواد په کچه ستر روزنیز مرکز دی چې نن چهارشنبه د دلوي په 12مه د یادو وزارتونو وزیرانو او ګڼ شمېر مسؤلینو په شتون کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.